الله الرحمن الرحیم. سورې خدای په نامه باندې د دې ونې خپرونه شروع کوو او په نامه باندې د دې ونې خپرونه شروع کوو او په نامه باندې د دې ونې خپرونه شروع کوو او بخښنه غواړم لکه چې اوس صحیح شو. تاسو ټول ته هر کله وایم، هر یو ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. دغه اوس چې زموږ غږ او زموږ تصویر خلک ګوري او غږ م اوري چېرته دنیا په هر کونج کې چې هستئ، ټولو ته ستړي مه شو کومه، ټولو ته هر کله وایم. نن ډېره ښایسته ورځ ده او څو خبرې دلته واقع کېږي. یوه خو ډېره ښایسته خبره ده چې پنجشنبې ورځ ده، زموږ ملګري دوستان شکر الحمدلله ټول جوړ دي او موږ به خپله خپرونه شروع کوو. بله خبره دا ده چې سبا ته نوی کال دی او د نوي کال مبارکي هم ټولو ته وایم او الله پاک دې غونډه ته مبارکه کړي. او ډېره ښه خبره دا ده چې زما د زېږېدو نیټه هم د همدا نن د هغه اصلي همدا مبارک مکتوبي مبارک کلیزه دې مبارک مبارک. دې شه. درې څلور ښې خبرې پکې واقع شوي. الله پاک دې ټولو ته خیر پېښ کړي. د معمول په حساب باندې چې موږ هره اونۍ د تېرې اونۍ په خبرونو باندې غږېږو، ما د دې لپاره چې په تېره اونۍ کې بد واقعات او ښه واقعات ډېر شوي دي، خو ډېر بد واقعات چې شوي دي هغه ټول په پاکستان کې او په پښتونخوا کې دي. ډېر مرګونه قتلونه شوي دي، عسکري صاحب منصب او عسکري پولیس د پاکستان وژل شوي دي او حملې روانې دي دلته. حالات ډېر بد دي، ورځ تر بلې ورځې باندې سخت کړکېچن کېږي. منځني ختیځ کې هم حالات بد دي. په یمن کې د امریکایانو حملې شوې دي هلته په حوتیانو باندې، انګریزان هم ورسره ملګرتیا کوي. دا هم دغه دی هلته یو کړکېچ دی چې بې تاثیره نه دی د افغانستان په مسایلو باندې او خاصتا په ټولو مسلمانانو باندې تاثیرات لري او دا به د منځني ختیځ حالات نور هم پسې کړکېچن دا واقعات دي. اما د دې ټولو نه چې ډېره بده واقعه وشوه، دوه واقعې وشوې. یو واقعه دا وه چې رښتیا واقعا زه پرې خفه شوم او د دنیا ټول مطبوعاتیان ورباندې خفه دي چې ټرمپ امر وکړ چې دا د امریکا غږ راډیو یې بنده کړه، ازادۍ راډیو یې بنده کړه او دوی ته وایي ضرورت نشته، دا یو بې ځایه مصرف دی. دا یې بند کړه وروسته د ډېر عمر نه، تقریبا د اتیاوم کال نه نو اوس یې تاسو وګورئ څه کم 30 کاله خو یې وشو. دا راډیو ډېره مؤثره راډیو وه، د دنیا په ډېرو مختلفو ژبو باندې خلکو ته نشرات کول. د امریکې لپاره یعنې د دې نه ښه تبلیغاتي وسیله بله نه وه. هغه د بنده کړه. اوس دا بده واقعه شوې ده زما په نظر باندې. دا بله ډېره بده واقعه چې وشوه هغه دا وه چې زموږ د دې اونۍ د خپرونو تمرکز به هم په هغه باندې په پښتونخوا کې د پښتنو یو ډېر ښه دیني عالم، یو روشنفکره مفتي منیر شاکر په شهادت ورسېده او د کوم مسجد په خوله کې ورته بم ایښی او د هغه بم په وسیله باندې والوته. ما ډېر کوشش وکړ چې د منیر شاکر په باب باندې د ده په بکګراونډ په سوانحو باندې بعضې شیونه پیدا کړم، خو څومره چې ما لټه وکړه ما فقط دومره پیدا کړه چې منیر شاکر د 9 کال نه کله چې دی باړې ته راغلی دی او په باړه کې بیا هلته اوسېدو، په باړه کې هلته یو دانه د اف ام موج راډیو هم جوړه کړې وه. د په یو وخت کې ډېر سیاسي فعالیتونه لرل، د لښکر اسلام په نامه باندې یوه ډله درلوده. نو خو د ده ټول شهرت چې شروع کېږي د دې راډیو د جوړولو نه د 1969 کال نه را دې خوا ته. بیا په 2004 کال کې دی ځي کورمې ته ځي، خو هلته د قومي مشرانو د خوا نه یې بېرته شړي، د ده د خبرو سره دغه نه لري، څوک علاقه نه لري، ځکه په کورمه کې او دې ځایونو کې چې دي خو د اهل تشیع پښتانه هم دي او ده د اهل تشیع سره لږ لږ اختلافات درلوده او هغوی سره به بحثونه ډېر کول. د ده په مقابل کې په 2015 کال کې پیر سید رحمان مبارک هغه یو راډیو جوړه، هغه هم دغسې د اف ام موج باندې راډیو جوړه کړه. د دې سړي په مقابل کې به لګیا وو، خو د دې ترمنځ د مناظرې او مشاجرې تر دې حده راورسېدې چې د قومونو مشران ټول راپاڅېد د دواړو خواو نه، دا دواړه یې طرد کړه او دواړه یې وویست. دا خپلې منطقې نه
لکه د دوی په سر باندې هلته مرګونه پېښېده. خو دا خبرې روانې وې. یو منیر شاکر شو یعنې ډېر علاقمندان لري، ډېر مینوال لري. جنازې ته په حدود د 2-3 لکه کسان راغلي، په جنازه کې اشتراک کړی و. ډېر فالوورز یې درلوده دې سړي، او د خلکو ورته عقیدت درلوده. او روی هم رفته، ما د ده خبرې اکثرا کله کله به اورېدې. یعنې د ده خبرې روی هم رفته غلطې خبرې نه وې. تر یو ځایه به چې دی غږېدو، د ده ټولې خبرې دا وې چې هغه څه چې په قرآن او حدیث کې نشته هغه د اسلام خبرې نه دي، هغه مه منئ. د ده ټول استدلال د قرآن په بنیاد باندې و، او د فوق العاده په عربي ژبه په قرآن او په دې شیانو پوهېدو. او د دیوبند د مدرسې فارغ تحصیل هم دی. نو دا ډېر ښه پوره عالم و. او مرګ یې چې دی په دا منطقه کې او خاصتا د ټولو پښتنو لپاره په عمومي توګه یوه ضایعه ده. دا یو ډېر ښه مذهبي سکالر و. دی هغه وخت ټارګټ شو چې پروس کال د اکتوبر په میاشت کې د پی ټي ایم سره دغه وکړه او په لویه جرګه کې دی ودرېد، هلته یې خبرې وکړې. د هغې نه وروسته دی د حکومت د پاکستان د حکومت ټارګټ شو چې باید ووژل او د ده مخه باید ونیول شي. خو خبره دا ده، دا خبره په دې ځای کې نه ختمېږي. ختمېږي په دې معنا چې نن مفتي منیر شاکر واخیسته، سبا بل څوک کړي، بله ورځ بل اخلي، بله ورځ بل اخلي، بله ورځ بل اخلي. خبره دا چې لکه چې دا ټولو سیاسي ازادي خواهانو، ملیګراهانو، مسلمانانو او سیاسیونو ته زما په نظر د پاکستان د خوا نه یو اخطار دی چې درپسې درځو. منظور پښتون هم په خیر مې چې دغسې ټارګټ کړی دی چې هغه هم د خپل ژوند د ساتلو، د خپل حیات د ساتلو په فکر کې دی. د پخوا غوندې ډېر نه ظاهرېږي، او دا ډېره ضروري ده چې هغه خپل ځان وساتي. په پښتنو کې یو رهبر خدای پیدا کړی، یو مشر خدای پیدا کړی دی، خو هغه که داسې زر ټارګټ شي نو پښتانه به ډېر سخت خراب شي. او دا ډېر لویه هڅه همدا ده چې د پښتنو د تخریب، د خرابۍ او د نامنسجمه کېدو لپاره څه کارونه روان دي، څه شی نه کېږي. په دې باندې به بحثونه کوو، دوستانو سره به ښې خبرې وي، تازه او نوې خبرې به مو ورسره وي. نو ډاکټر صاحب احمدزي ته ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تابع صاحب دې ستړی مه شي، ځاځی صاحب، ګردیوال صاحب، ټول په خیر راغلی، ټول ستړي مه شئ. نو د خپلو اورېدونکو سره به دا خپل د زړه خواله وکړو او په دې باندې به خپل نظریات ورسره شریک کړو. نو تابع صاحب که تاسو دغه لرئ، امادګي لرئ، خو زه به تاسو له راشم. مهرباني صاحب، مهرباني. او که ته یو لطف وکړه تابع صاحب، د یو ژورنالیست په حیث باندې د دې موضوع یو تحلیل چې ولې منیر شاکر داسې دغه شي په عجله کې ټارګټ شي، او یعنې داسې بد ټارګټ چې مړ شو سړی او پکې ووژل شو. او د ده په مرګ کې یوه خبره بله وه چې د زوی د خوا نه نشر شوه. تصویرونه په شفاخانه کې نشر شوي دي، ما ولیده. او په شفاخانه کې چې دی پروت دی، دی داسې نه دی چې د مرګ په حالت کې وي، روغ جوړ سړی و. وروسته په شفاخانه کې لکه چې زه ادعا کړې ده چې دی په شفاخانه کې وژل شوی ده، هر څه چې ورته ورکړي. په دغه حالاتو باندې په عمومي صورت که تاسو یو تحلیل وکړئ آینده څه راتلونکي د دې نه وروسته. تابع صاحب ډېره مننه. سلامونه تاسو ته په مجلس کې مشرانو ته ټولو ته کور ودان. په رښتیا توګه هم زه غواړم چې لږ شاته لاړ شم. ګورې دغه مسله ده د ابراهیمي ادیانو چې وخت کې مارکیټ خپل کړی و، هغه په دې معنا چې په اروپا کې هم د چا به چې په آسماني یا ابراهیمي ادیانو باور درلود، هغو داسې کېدل چې یعنې اشراف زاده او خانزاده او ښه خلک په سیمه کې دوی عادل کېدل په خاطر دې چې دوی د یکتاپرستۍ یا د په خدای باور درلودلو باندې ځان په سیاست، په سیمه او په اقتصاد په هر څه کې پیدا کړی و. چې په هغه وخت کې د همدغه درې فرقې چې د کاتولیکو، ارتودوکسو، د پروتستان په نامه چې سره بېلېږي مذاهب رامنځته کېږي او خلک غواړي له کشیشانو څخه ځان خلاص کړي، چې دوه درې تورونه په هغه وخت کې چې اروپا یې ورېږدوله او اروپا خپل سیاست له لاسه ورکاوه او اروپا تلله د جګړې خواته. چې په هغه وخت کې
د اروپایانو هغه کسان چې پوهېدل په کوپړۍ کې او چیول دوی غوښتل چې اروپا له ناخوالو له جګړو څخه وژغوري او دغه مذهبي کرکه پای ومومي. خو له بعده مرغه مذهبي کرکو په اروپا کې د میلیون د 200-300 میلیونو کسانو ژوند واخیسته. بې باوري راډېره سوه، حتی تر دا نن ورځې پورې که تاسو فکر کړئ خلکو هلته دین ته شا کړله چې په دې کې فقط یوازې یهودانو ځان وژغوره چې هغو وتوانېدل چې د هغو په دین کې هم 3-4 مذهب رامنځته سوي و. دوی په یوه نسخه د مذهب سره راټول شول او په سیاسي بازار کې ځان ته ځای پیدا کړ، حتی ځمکه او جغرافیه یې خپله کړله چې نن په دنیا باندې راجداري کوي. را به سو هماغه مسله که سړی راوګرځي افغانستان ته، په افغانستان کې له بعده مرغه له کله چې د نیابتي ډلې یا د نیابتي جنګ چې په افغانستان کې دی نن د موږ په خپله منظور کې چې پیل شوی ده، زه په یو باور یم چې ځینې کسان وایي چې د جګړې د باندې نه دي، دا د باندې نه دي، دا موږ لوبه نشو کوی، ځان نشو پکې پیدا کولی. کمونستان یا خپلانو پرچمیان اما 14 کاله په کوپړۍ کې موږ نه توان درلود، 14 کاله دوی وځلیدل، لغه پورته دوی نسوی کولی چې د جغرافیه وساتي. هماغه چې مهاجرین تیر لاړل او په ډېر اسانه ټیټه بیه پاکستان، ایران، شیخي عربانو دیو خلک وروزل، د دوی څخه مخشیانې وکړلې او هغه د باندنۍ لوبې د موږ په جغرافیه کې چې هغه افغانستان نومېږي دلته عملي کړله. تر اوسه پورې جغرافیه درګیر دی دغو لوبو ده چې زه فکر کوم چې دا مذهبي لوبې په دین کې دننه دا ډېر خطرناک لوبې دي چې په دې کې د تا د مملکت هغه ساختار ته د تا قومي کودونو ته په کتو سره د دین په منځ کې او قومي کودونو په منځ کې دوی سوژې جوړوي، پروګرامونه جوړوي، وخت په کتو سره هغه وړاندې کوي تر څو هغه هېوادونه چې خلاص لاس لري د نیابتي ډلو په وسیله باندې تا جغرافیه په خپل ګراو کې ونیسي، چې لکه څنګه دا اوس موږ تر عملاً وینو چې دا 15 یا 16 کاله د موږ تاسې جغرافیه ولس ګراوګان ده او د موږ تاسې خلک په دې باندنۍ جغرافیه کې د دوی په ګټه باندې چې همدغه بیا هم په مذهبي یا دیني اړخ کې له دوی څخه قرباني اخیستل کېږي، وژل کېږي. د موږ هغه مخور چې په خوله کې لواب او کوپړۍ ډکې ولې چې خلک پرې راټولېدل په بېلابېلو نومو په وخت په کتو سره له منځه لاړل یا له وطن څخه فرار کړل، هغه یې بدرنګه کړل. ګورې دلته د کمونیزم ټاپه په یو چا وهل یا د خلقي پرچمي ټاپه وهل، له بعده مرغه دا منفي تبلیغات چې وسول د دوی په وړاندې یا په 20 کلن دور د جمهوریت کې د یهودي یا د امریکانو سره د اشغال د همکارۍ په نوم باندې دغه ټاپې وهل او خلک اوس مړي ژوندي ته نه ځي ځکه هلته سنتي دود رواج ده. دغه ټول راڅرخي چې پښتون قوم قصدا عمدا د قربانیو د سیاسي هدفونو قرباني ګرځېدلی ده او موږ او تاسې له بعده مرغه د ما پان باندې څېړنې چې ما کړي دي له ډېر پخوا څخه چې کله دا د نفتو د اوسپنې جګړه یا اقتصادي حرکت چې په دنیا کې راپیل شوی ده، زه فکر کوم د ماپان چې د ایران هم چې سنیان ول دوی تر د شاه اسماعیل صفوي تر وخته پورې چې دوی شیعګان سول، دغه غټې لوبو کې موږ ځان پیدا نسو کړلی. د موږ سیاسیونو وخت په کتو سره لوبه ونه سوی کړلی، دوی ونه کتل چې په دنیا کې څه تېرېږي چې پښتون قرباني د سیاست نسي او هغه ساده توب چې پښتون په ځان کې لري له دې څخه غلطه ګټه نړیوال پورته نه کړه چې له بعده مرغه تر نن ورځې پورته کوي. موږ سیاسي اقتدار نیولی سو خو ساتلی نه سو، ډېر د لنډ وخت لپاره د موږ سره او د موږ د حکومتولۍ نسخې ناتمامه سي او هغه له صفر سره ضرب شي. موږ یوازې په معاصر تاریخ کې یو ظاهر شاه لرو چې هغه 40 کاله حکومت وکړ، خو هم په 40 کاله ډېر اوږد واټن و په غشاد مت سره چې موږ تاسې لکه په ګاونډ کې چې نور هېوادونه جوړ شول دکې هغه توانمندي شتون نه درلود چې دا هېواد وژغوري او زمینه مساعده نه شي تر څو خلقیان یا پرچمیان یا داود خان سپینه تر څو دغه ناخوالو کې جغرافیه راګیر سي. نو دغه په ټول ټال کې د پښتنو انځور یا تصویر لوی کې همدا ښیي چې پښتون د دین قرباني ده، یعنی هغه په دې معنا چې موږ مکتبي دین یا چې باید زده مي په غشادو مدینه پیږو، موږ ته دین له پلرو له نیکو څخه په حرص سره رسېدلی ده او په منبر کې چې څوک ناسته هغه له اثر سره ځان نه عیاروي یا نه غواړي او یا یې په کوپړۍ کې شی نسته نه پرې پوهېږي او یا یې خپله ګټه پکې ده، لکه په اروپا کې چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې هغو کنیسه او کلیساوې ګراو نیولې ولې او د خلکو سترګو ته خاورې شیندلې، ځمکې جایدادونه پیسې د منبر په لاس کې ولې. فکر کوم چې دغه مسله اوس په پښتنو سیمو کې هم ده چې دوی پښتون قوم ګراو نیولی ده او پښتون له ویرې څخه ساختار د دغه خمده شی ده که لږ خوري یا مبارزه کوي د دین په ضد باندې دغه نوم بدیږي او ټاپه پې وهل کېږي، له صحنې څخه لرې کېږي. چې ښه بېلګه یې موږ تاسې منیر شاکر یادولی چې دا یو ملتپال او په څنګ
وړاندې دي چې دا یو دینی عالم و، یو مفتي و، د سیاسي حرکتونه پیل کړي و، د مرکې د لاسته راوړنې حتی درلودلې چې د وتوانېد د وښودله. غږ مې درځي صاحب؟ او یعنی د وښودله چې پښتانه ځپل سوي دي، پښتانه قرباني د لوبې دي. په دغه لوبه کې باید پښتون ځان پیدا کړه، پښتون باید د اجتهاد دروازه چې تر د اسلام په دین کې دننه خلاصه ده، له دې څخه باید سالمه ګټه پورته شي. خو له بده مرغه پښتون تر اوسه پورې دغه مسلې ته چمتو نه ده، آماده نه ده، موږ څخه به دغه قرباني اخیستل کېږي. یو بله مسله بل هم غواړم چې هغه اضافه کړم، له وخت څخه په استفادې خلیلزاد هم له پلاوي سره چې په پلاوي پرست کې یو امریکایي د تللی دی افغانستان ته دننه، او بهانه فکر کوم دا ده چې هغه بندیان چې له طالبانو سره دي هغه باید خوشي شي. خو فکر کوم چې دا هم ښه زیری کېدلی سي، هم بد زیری. ښه زیری په دې معنا چې که د خبرو لپاره یو زمینه مساعده سي او د دوحې قرارداد چې د دوی په آن باندې ناتمامه پاتې شه او واک سیاسي طالبانو ته وسپارل سي، او نوی کال دا پیل کیږي که طالبان دې ته متقاعد کړي یا د فشار په وسیله، او یا هم هغه لوبه چې د دوی په لاس کې ده چې د پومپیو په ذریعه باندې دغه قرارداد لاسلیک سه، د ترامپ ناتمامه فصل چې اوس بیا ځلې دی ولسمشر ده، دا که تمام شي او افغانستان له دغه حالت څخه راوځي، سره له دې چې پاکستان انزوا خواته مطلقا پریوتی ده او د موږ سیاسیون یا د موږ واکداران یا د موږ زمامداران د جغرافي دغه لوبه نسي قابو کولی، په خپل نفع یې نسي راڅرخولی، په سیاست کې بیا ځلې ځان نسي را پیدا کولی، سره له دې چې هلته د بیلې یعنې بلوڅانو د حرکت او په همدې ډول د ټي ټي پي دغه ټول هغه فرصتونه دي چې موږ یې تر لاس لاندې لرو، موږ کولی سو چې یو شی لاس ته راوړو. خو له بده مرغه طالبان پوچ سیاست کوي او وخت و چانس و زمان له لاسه ورکوي. زه فکر کوم چې دغه هیات هم چې تللی دی چې په راس کې امریکایي ده، خو خلیلزاد هم تر څنګ ده. زه فکر کوم چې خلیلزاد شاید په راس کې هغه په دې معنا چې خلیلزاد په ډېر بشپړ توګه سره له چې د افغاني ولس ته ده، له طالبانو له مجاهدینو سره دی ډېر ښه شناخت لري او دی کولی سي چې د افغانستان له دغه بنبست څخه دغه حالت راوباسي. دغه هم د پام وړ خبر وله چې ما تاسو سره له فرصت څخه په ګټه اخیستنې یو ځای کړله. مننه صاحب، وخت به ورکړم مشرانو ته. ډېره مننه تابع صاحب، خصوصا د آخري خبرې د ډېرې ښکلې خبرې چې دا خلک خبر شي چې خلیلزاد او یو تن امریکایي افغانستان ته روان دی. دا مهم خبر و، ډېر تشکر کوم، ډېره مننه کوم. کور دې ودان. ډاکټر صاحب احمدزي ته راګرځم، سلامونه درته وایم. احمدزي صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. سلامونه خادم صاحب، تاسو ته او د پروګرام قدرمنو ګډونوالو همدارنګه قدرمنو لیدونکو ته. دا د خدای خوشحاله لري. تا خو د تابع صاحب خبرې واورېدې چې د ده په خبرو کې ډېره غټه خبره په عمومت کې دا و چې پښتانه ګروګان شوي دي د سیاستونو په منطقه کې، او د دې ګروګانۍ نتیجه هم دا ده چې موږ به خپل مشران درګرده د لاسه ورکوو که پخوا هم چې در لاسه ورکړي. زموږ تاریخ خو همدغسې ډک د دې واقعاتو نه، د پښتنو تاریخ. د بابړې واقع دی چا د یاده نه وځي، د ټکر واقع د چا د یاده نه وځي، دا د پښتنو په نورو سیمو کې چې دا مرګونه او قتلونه شوي دا هم د چا د یاده نه وځي. دا به څو پورې به پښتانه د دغسې یو حالت تحمل کوي؟ ډاکټر صاحب ستاسو څه فکر دی؟ څه باید وکړي خلک؟ اول خو دا باید ووایم چې پښتانه ګراو نه دي بلکې جبر د زمانې پرې راغلی. هغه په دې معنا چې پښتانه یو ویاړلی تاریخ لري او دوی میړانه ټولو نړۍ ته واضح ده، او دغه ډال نه دوی وغوښتل چې پښتانه محدود کړي او دوی په وړاندې دسیسې رامنځته کړي. او دویمه موضوع دا ده چې ولې د پښتنو لیډران یا سکالران له بینه ځي، خصوصا د منیر شاکر مړینه او د هغې ترور. ګورئ، زه فکر کوم دغه زنجیروي قتلونه د ISI د پلان په اساس باندې د پښتنو په لیډرانو کې له ډېر پخوا نه عملي کېږي او دا موږ نتیجه یې ګورو یا په بل باندې او ډېر زر باندې دا عملي کېږي. خبره دا ده چې دغه قتل یا شهادت د منیر شاکر د دیني هغه نشته، اختلاف نشته. زه په دې کې دیني اختلاف نه ګورم. که چېرې دا دیني اختلاف وای، تاسو په لومړي خبرو کې ویل چې دوی خپله علماو سره اختلافات درلودل او بالاخره د سیمې خلک سپین ږیري راغله، د اختلافاتو په نحو د انواع هغه کړل له بینه بوتل. اما خبره دلته دا ده چې ولې منیر شاکر په داسې یو اساسه مقطع کې له بینه ځي، ولې دې ته دومره وخت ورکول کېدای شي او د ترور تر شا څه اهداف پراته دي. دلته اصل موضوع دی.
ګوري منیر شاکر یو جاید عالم وو، هغه په دین سیاست او په هغه ناخوال د پښتنو په سیمه کې روان وي، په دې باندې ډېر پوهیده او په ډېر صغر د باندې د پښتنو د پوهاوي لپاره خپل سر لاس نیولې او د مبارزې ته دوام ورکړ. خو بعد د مرکز څنګه لاس نه ورکړ. دوه موضوع دا و چې د دین له سیاست نه جلا کړی وو او هغه کسان چې د دین ټیکدارانو او د ایسای په لمنه کې پراته ول دین لارنۍ خلک هغه کول په اغوا باندې مصروف ساتلی وو، د هغوی اصلي څیرې بربنډولې. دا بل موضوع. دا سوال منیر شاکر په دې مقطع زمانی کې لبای نه زیدلته اصلي خبره دلته پراته ده. ګوري په تیر 2 کالو کې د پښتنو د خصوصا د پښتون غورځنګ د مشرانو نه 4 کسانه په مرموز ډول باندې په قتل ورسېدل. بخصوص میناپال شهید او همدارنګ منیر شاکر چې دوی یو چیرته حمله کیږي او بل اخر په روختون کې دوی په قتل رسول کیږي. دلته زیاتره منګه مشکوکي سره د موضوعات په دې شکل باندې په واضح توګه باندې ګرځي د زنجیروي قتلونه ډیر مرموزانه شکل باندې اما د منیر شاکر قتل او د میناپال خدای په دې قتل دا ډیر واضح او دا یو اوشدار ورکوي نور هغه پښتنو لیډران ته سمنګه برلاسه یاسو او کولای سو تاسو په مرحله کې پاتې په قتل ورسو. دا موضوع. درېمه موضوع تاسو هم اشاره وکړه د پښتون منظور پښتين موضوع ته سي هغه هم باید ځاته متوجه نه تنها هغه بلکې ټول د پښتنو لیډران په سیمه کې الته سیاسي مبارزه کوي. دوی ته واقعیت یو د خطر زنګ د منیر شاکر د ترور په پس منظر کې. دلته څو موضوع دي. اول غواړي زه فکر کوم چې پښتنو ته دا وخی سي پی ټی ټی هم د قتلو شاته دا اوغه تاساسي دښمنان دي. پاکستان ګوري په سیاست کې بر لاس لري او دا باید من قبول کو او خلو وکړي او پیګي سي کومه دانه چیرته باید وړاندې کی او هغه پروسس دوی روزل سوی ده څو وخت قرباني کې او دا پروسس برته د پښتون د قوم اوسي. دلته زه فکر کوم چې دوه دفعه دي آیسای یو هدف دا ده چې هغه د پښتو لیډران ته چې د ازادۍ غږ پورته کوي یا بلوچستان سیالته فیرانغه کړی دي قد اعلان کړی دوی ته وخی سمنګ برلاس یا سو کولای سو تاسو هغه کو لباینه بوزو نو بلدان من سره تعامل وکړي. دوه هدف دا ده چې دلته پی ټی ټی د پښتون غورځنګ په مقابل کې راکړي واقعي. اما زه فکر کوم روی هم رافته دلته څو خطا اغوسله مې سره اوله خطا دا وکړه چې منیر شاکر ټاپیکي روختون ته په ډېر کم کسانو سره د روختون ته زیات ډېر ایکس ری مولید د طبي پس منظر نه زه ګورم دا ټاپونه یا دا جراحات د مرګ سبب نه کېده. خو روختون کې دا څه په قتل رسیږي دلته بالغ نه د دوی کورنۍ او د دوی پلویانو اشتباه وکړه چې د منیر شاکر جنازه یې دفن کړه. هغه په دې معنا ګوري په تاوبات کې یو اصول په نوم تبع عدلی باندې د قتل سبب چیري دا رګل تاسو تریبیون از راکومه په ټولو پښتنو باندې خصوصا د پښتون غورځنګ دالته چې چیرې داسې واقعات کیږي تاسو لطفاً ډیر اجرین او احساساتونه کار ماخلي. تاسو بهتره ده هغه عدلی مراحل یا قانوني مراحل تر سره کې ترڅو تاسو ځان ته هغه ولري هغه وسیله د دفاع ولري. که منیر شاکر خپل ویروس ډاکټران سره غږیده ایکس ری سی ګوري هغه ټاپونه د مرګ سبب نو اما ول په قتل ورسیده تاسو فعلا ادعا کوي اما تاسو سره ثبوت نشته دی. بهتره ده اوس دا به تبع عدلی ته راځي سوی وای د تبع عدلی د معایناتو په اساس باندې یو منظم ټیم یا آیات تاکل سوی سالته هم لاسوهنه پکې نه وسوي یا له بین المللي عدلی هغه نه اورګانونه دوی مرسته اخیستلې وای. ګوره وخت چې په جنازه کې په میلیونونو کس ګډون کوي او دې ته موږ خوشاله یاستو بل اخر موږ خپل ککر په ډیر مختصر لاس ورکو دا د حل لار نه ده. زه فکر کوم پښتانه باید په سیاسي دریس کې خپل بلدون راوړي او دا کسان چې په سیاست کې بر لاس لري او د فکر خواندان دي دوی باید په مرکزی حلقې کې راسي تر ټول درس نه خپلونه مخنیوي وشي.
بیا هم تکرارومه د منیر شاکر مړینه یو لویه ضایعه ده، خصوصا د پښتنو لپاره ده. او دویمه لویه اشتباه چې تر سره سره د جنازې دفن کول پرته د عدلي طب د معایناتو څخه. مننه. ډاکټر صاحب مننه کوم، ډېر تشکر کوم. تاسو زموږ ټولو ته معلومه ده چې په پاکستان باندې د آی اس آی خپه دغسې ناسته ده چې ټول شیونه د دوی په کنټرول کې دي، ټول شیونه. زه خو په دې باور یم چې په نانبایي کې ډوډۍ پخېږي هم د دوی په کنټرول کې ده. نو دا طب عدلي و دا خبره خو غونډې په کنټرول کې ده. طب عدلي هغه خلک پرې ډېر ښه پوهېږي، زموږ ستاسو نه ده، مګر نظریه ښه نظریه ده. په ټولو دنیا کې دا قاعده ده. هلته که په کور کې یو سړی په طبیعي مرګ مړ شي، څوک یې دلته نشي ښخولی. ته باید شفاخانې ته یوسې، شفاخانه باید طب عدلي اجازه ورکړي درته، بعد هغې نه تاسو ښخ کړئ. دلته قانون دی دا شی. ما هدف دا و بله. هدف مې دا و خادم صاحب چې بدون شک نه څنګه ستاسو وفرمایل ایسای برلاسه ده، آماده ته کېدای شي یو باصلاحیت ټیم د خپل د مقتول د کورنۍ نه یا دوی د هغه نه د غورځنګ نه په دغه عدلي طب کې ارسای وای ګډوډ درلوده. او که تلاش یې کړی وای امکانات یې بله شوي بله او هلته دا په آینده کې د متوجه وي. دلته مذهبي تاثیرات هم دي. څوک چې مړ شي وایي جنازه ډېره مه ساتئ، ډېر ژر یې ښخ کړئ. بالکل دا هم شته دلته، داسې خبرې دي. په هر صورت باندې واقعا لکه ستاسو چې مخکې وویلې منیر شاکر لوی مفتي و، دا زموږ د ټولو دپاره یوه لویه ضایعه ده. عمرونه سوونه کاله به نیسي چې بیا کوم بل منیر شاکر خدای پیدا کړي. ځکه منیر شاکر زموږ ستاسو په ژوند کې سړی ورته وګوري 1.5 کاله وروسته دغسې یو سړی پیدا شو چې هغه مذهبي دیني سکالر او ملي کرکټر لري او د قوم دپاره د قرآن او حدیثو په بنیاد باندې د اتفاق، د وحدت، د نیک ژوند او ښه ژوند او د خدای پاک د نیک او مستقیم هدایت دپاره څه ورته لارښوونې کوي. داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي. او موږ ولې دا نور مولایان موږ ګورو او ټول د ایسای پورې تړلي دي، ډوډۍ د هغې دي، پیسې د هغې دي، کاروبار یې ټول هر څه. دین یې یو دوکان کړی، مګر دې سړي د دین نه استفاده کوله، ډېره ښه استفاده. په هر صورت باندې خبرې پرې ډېرې کولی شو، خو وخت هم ورته نشته. خو زموږ او ستاسو لپاره لویه ضایعه وه دا سړی. الله دې جنت نصیب کړي، خدای دې وبخي. دادا صاحب تاله به راشم، ګردیوال صاحب خو همیش غواړي اخره خبرې وکړي، خو بیا ورسره دغه یي پتنګ مې ورسره په عذاب یې ورته. ته زازه صاحب زموږ د ټولو خبرې دې واورېدې او ستا نظریات به واورو، ستا نظر به واورو، ستا تحلیل د شاکر په مرګ کې او د ده په شهادت کې په نظامي لحاظ باندې ته خو ډېر ښه پرې پوهېږې، ډېر پرې ښه پوهېږې چې یو سړی تر شفاخانې هم ژوندی رسېږي، ویډیو کې هم سړی ګوري چې د مرګوني حالت کې نه دی، بیخي لکه د چا چې ټپ لګېدلی په کوم ځای باندې عادي و، خبرې کولې. دغه ستاسو د نظر نه د شاکر مرګ دا به ډېر په شفاخانه کې ارتباط پیدا کوي او که په دا چاودنه کې؟ سلامونه، نیکې هیلې راته قدرمن خادم صاحب، تاسو ته قدرمن ګردیوال صاحب ته، قدرمن ډاکټر صاحب ته او قدرمن تابع صاحب ته، لیدونکو اوریدونکو ته ټول ته وړاندې کوم. ګوره خادم صاحب، یو عقلانیت ده، یو معنویت. د ستر قوم پښتون یو بل نه باید پوښتنه وکړي چې ولې دا لوبې په دې ستر قوم باندې ترسره کېږي. دا دیني مسایل به یوې خواته پرېږدو، خدای دې وبخي دا مولوي صاحب شاکر جنتونه دې په نصیب شي. زما پوښتنه دلته ده چې ولې دا جامع الاصغر رامنځته شو، ولې دیوبند رامنځته شو، ولې په 2003 کال کې امریکې په عراق باندې برید وکړو، ولې په 1950 کال کې خپل نتانیاهو وویل چې که چېرته عراق او ایران او لیبیا په دې سیمه کې له منځه لاړه شي، دا منطقه کې به ډېره ارامتیا او سوله راشي. اصلي خبره دلته ده چې دا ټول ناروا لوبې چې په نړۍ کې روانې دي، بل خوا امریکا خو د امنیت نه ونوځي چې هیڅ نه غواړي چې یو خپلواک هیواد په دې نړۍ کې شتون ولري.
اعلان یې وکړل د پوتین سره خبرې وکړلې چې د اوکراین اتومي سلاح ساتل به زموږ په غاړه او د برېښنایي مسایل ته به نور غرض نه وروړي او دا پوتین هم له فکر کوم چې وکړه ورسره کړی. اوس راځو اصلي پوښتنې ته. زه یوه خبره کوم خادم صاحب، د اتاتورک بیاتي باید موږ راواخلو، سیاست او دین باید سره جدا کړو. دین د هر چا شخصي کار ده، هر څوک په آخرت کې د پل سرات نه تیریږي، دوزخ ته ځي، جنت ته ځي، خپل ځواب وایي. ولې د موږ په هیواد کې د اسلامي هیوادو کې دینی مسایل ته لمن ورکړي؟ دا د دې لپاره چې دوی پیږي چې د مسلمانان چې خپل دین ته ډیره عقیده لري او دا یو خالیګاه ده چې دغه خالیګانه غربیان استفاده کوي. غږ مې په دې کوزه پښتونخوا ده، د کوزه پښتونخوا په مشرانو باندې ده. که دوی واقعا د ستر ملت پښتون ته کار کړی وای، نن به پښتانه دغه بدبختۍ سره نه وای مخامخ. ولې موږ په پښتنو کې یو نفر رهبر را پیدا کیږي، د هغه خبر نه مې رانیر شو ورشي کوم مړی وشي په لاکاو نفر جنازې ته ځي، مګر میغ نه مخکې یو نفر هم نه سره ځای کېږي د ټول پښتون سره یو ځای کېږي. دا څه نظامونه په افغانستان کې چې د خصوصا پاکستان ده که ایران ده، تاسو به اورېدلي وي چې د ایران د خمیني نه نیولې ډېر غټ خلک یې وښودل چې دا د اسرائیلو سره دوی اړیکې لري. همدا اوس خمیني ګوښه شوی ده، یوه ډله جوړه شوې ده د ایران په حکومت کې چې د خمیني په ضد هغه کې چې امریکې ته اسرائیل ته زمینه مساعده کړي چې د ایران دننه د ایران یو کودتا پکې وشي او ایران نه دا واک واخلي. والله په بله په خدای قسم درته خورم، غږ په دې ټولو پښتنو باندې کوم، دا چې څوک مړ شو، څوک ووژل شو، طالب څه کوي، شمالي ډلواله څه کوي، مسعود ډله څه کوي، امریکا څه کوي، دا څه کوي، د دغو خبرو زمونږ ولس ته زمونږ پښتنو ته د ویښته قدر سر ته ګټه نه لري، فقط مونږ یې مصروف کړي وي. قاطع برخود دا ده چې زما نظر دا ده که چېرته په افغانستان کې پښتانه په رښتینې توګه قدرت ترلاسه کړي، هغه وخت دا قدرت ولري چې په پاکستان باندې برید وکړي، د خپله خاوره ته واخلي. په دغو خبرو باندې زما او ستا لمسي و کړوسي و هغه نور هم سپرې چې دا ژوندي وي، والله که دغه د کوزې پښتونخوا افغانستان ته وسپارل شي، دغه څه جنایتونه چې په پاکستان کې کېږي دا ټوله په خپله د همدغه پنجاب کار ده. دغه علي وزیر ګنډپور دا نوم یې ما کرکه کېږي چې ګنډ نوم یې ورباندې ښه ده. ده په خپل اعلان کړی چې 9,000 نفر پرې ترهګرې ډلې راخوارې شوي دي پاکستان ته صوبې سرحد ته، او څه د پاشه 2,500 دغه ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري چې افغانستان ته راځي. په شرف او په وجدان د لعنت شه د غونډه پښتون کې څه دپاره د صوبه سرحد مشر مقرر کړی دی، همدې دپاره چې ته د ICI او CIA غړی. دا څه لوبې چې د پښتنو په سیمه کې کېږي، دا څه مشران چې دي، په خدای باور وکړه، خدای دې داسې ټول خفه کړي چې زړونه یې پړک وچوي. دا ټوله د استخباراتو کړی دي، دا ټوله د یوې کڅوړې ډالرو کلدارو غلامان دي. زم دا نن په دې ټولو پښتنو باندې غږ کوم، که غواړئ چې خپل ملت، خپل وطن، خپل د ستر ملت قوم راوژغورئ، نو د خدای وی وګورئ، د دغو استخباراتي کړۍ نه لاس واخلئ، د یوې کڅوړې کلدارو ډالر نه لاس واخلئ، خپل راتلونکي نسل ته یو نیک نوم پرېږدئ، د نیکونو او د پلرونو شمله مو راپورته کړئ. اوس په نړۍ کې هیڅ هیواد خپلواک نشته، د باندې مونږ بازي ونه خوري چې خلیلزاد راغلی ده د پاکستان کې د روسیې سفیر دی افغانستان په هکله که وایي طالبان مونږ ته اجازه راکړي مونږ خبرې سره کوو. یو طالب یو هغه سفیر څه کاره دی چې یو د تاریخي افغانستان په هکله خبرې کوي. یو وخت کې نړۍ کې افغانستان یو امپراتوري درلودله، د همدغو سپږو روغ، همدغو بې وجدانو، بې حیثیتو، بې شخصیتو له لاسه دا وطن او دا هیواد تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ شو. مونږ به تر څو دغه تبصرې کوو؟ همدغه منظور پښتون هم که ده واقعا دی غږ کولی، د ټولو پښتنو باندې غږ کړی چې ماته د پاکستان حکومت ICI اخطاره کړې ده، بندي کوي مې ما نه پرېږدي. راپاڅه پښتونه، ولې نه راجګېږې؟ ما هغه یو پاچا خان خدای دې وبخښي هغه وروسته یې زوی و، نور خو په پاکستان کې د پښتنو په مشرانو کې کوم داسې مشر نشته. اوس خو
خبره دلته ده چې موږ باید هغه هڅې وکړو همدغه سات همدغه د څاروان پروګرام له لارې نه په ټولو پښتنو باندې پر هغه افغانانو باندې چې واقعا په دې وطن مین دي وطن په دې هیواد پر راتلونکي مین دي هغو باندې غږ کوم چې راپاسه یوه ډله جوړه کړي د دغو جنایاتو پر وړاندې. نن جونې مېرمنې چې وګورئ دومره جرأت لري، ما ګردیوال صاحب سره هم خبرې وکړې، تاسې د دې پاڼې ته لاړ شئ چې پرته له ډاره دا څومره په جرأت سره خبرې کوي او د پښتنو ملاتړ کوي. موږ نارینهو کې دومره غیرت او همت نه ده پاتې چې راپاسو د خپل ستر ملت قوم دپاره کار وکړو. افغانستان به تر څو د ملا هیبت الله امرونه مني، تر څو به ملا هیبت الله ژوندی وي، تر څو به په افغانستان کې قندار حکومت کوي. په افغانستان کې نور پښتون قوم نشته ده. دا کوز پښتون ولې نه ورسره یو ځای کېږي؟ مکتبونه درته بند کړل، اوس یې حذف کړي دي، سنتي دا ټول مسایل بند کړي دي. ما ویل چې په د حمل میاشت کې به مکتبونه خلاص کړي. دا په خپله یو ناروا جنایت نه ده؟ ته څه فکر کوې چې طالبانو کې به نارینه خلک هم وي، باغیرته خلک هم شته دي، باهمت هم شته دي، مګر بېشرف او پست خلک هم ورکېږي. د استخباراتو کړۍ هم ورکېږي، د پنجاب د استخباراتو کړۍ ورکېږي چې دوی نه پرېږدي چې لومړی کړۍ لومړی رهبري په قندهار کې پرته ده چې د ابرقدرتو هېوادو د ګټو سیاسي ګټو اهدافو لپاره د پښتنو د حیثیت او شرف او وجدان او عزت او ناموس باندې لوبې کوي. دا څه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې حاکم شوي ټول د دغو بهرنیو ابرقدرتو هېوادو لاسپوڅي او د دوی په مټه واک ته رسېدلي وو. که چېرته دوی واقعا وطن ته احترام لرلی، وطن ته درناوی لرلی، زه اوس هغه خبره خپله پرته له ډاره کوم. 18 میاشتې هر ګوند کې هر ځای کې ښه او بد خلک شته دي. 18 میاشتې خلقیانو په نارینهو ځان ته حکومت وکړلو، نو روس ورسره و نه امریکا ورسره و، مګر همداسې کار یې چې پکې وکړلو چې په منځ کې راوستلو. حفیظ الله امین یې ورته شهید کړلو، ډاکټر نجیب یې ورته شهید کړو. دا ټوله د دې پښتون په صفت کوم پښتون دغه وجدان مني دا چې حفیظ الله امین څه کړي وو او ډاکټر نجیب څه کړي وو؟ محاکم شتون درلودلو، قوانین شتون لرلو، دغه په وسیله به قانوني محکمې ته غوښتلي وي. د یو ستر ملت پښتون صدر اعظم او رئیس جمهور پردي هېوادونه راځي هغه ته په افغانستان کې وژني، په دارې زړوي. دا څنګه د پښتنو دپاره د منلو وړ ده؟ د افغانستان نظامي تجهیزات ولې له منځه لاړل؟ ولې د هغه سپږو ورږو د رباني په وسیله باندې هر څوک چې اوس د همدغو شمالي ډلوالو دا څه جنایتکاران چې وو چې هر څوک د دوی صفت کوي، د هغو نه بې وجدانه پس بې شرفه خلک نور په افغانستان کې شتون نه لري. وطن برباد کړو. د افغانستان دفاع وزارت د خاورو سره همدغو دوه پنجشیریانو بسم الله محمدي احمد شاه مسعود له منځه یې وړل. اوس یې وزګوړی پر کټۍ راپورته شوی ده په نامه د مقاومت ملي باندې. په شرف دې نه چې ته څنګه ځان د مقاومت ملي وایي؟ ته څه کاره یې؟ په باب چې در باندې راشه د اوبو د سر خلی اوبه دې وړي ځان سره. رنګارنګ بې وجدانه پس خلک په دې ټیک ټاکو کې را پیدا شوي دي، تمامه ورځ د دغه پښتون ملت په سرنوشت باندې لوب کوي. ای پښتونه که لږ څه همت لري، غیرت لري، راپاڅه، ډګر ته راووځه، سره یو شه، د دې ټولو شخصي ګټو نه لاس واخله، دا وطن د دغو ټولو غمیزو څخه وژغوره، د ملالې نه وشرمېږئ، د زرغونې انا نه وشرمېږئ او د هغه پلرونو نیکونه وشرمېږئ چې هېڅ نه ټانک لرلو، نه تیارۍ لرله، نه یې بله لرله. په ملخیو توپکو باندې دا وطن کې د پردیو یرغلګرو ساتلی و، تر هندوستان او سمرقند او بخارا پورې امپراتوري لرله. مننه، بخښنه غواړم. ډېر تشکر کوم بس موږ دغسې بدبختیو سره مخ یو. دې بدبختۍ لمن باید ټوله کړو، د دې بدبختۍ لمن باید ټوله شي. که څوک ځان ته پښتون وایي، غیرتي وایي، راودېځي ډګر ته. د دې نه بدې ورځې په پښتنو باندې نه راځي. منم دا ډېره بده ورځ ده، واقعا بده ورځ. خبره دا ده چې ډاکټر صاحب احمدزي ډېره ښه خبره وکړه او تابع صاحب هم هلته ډېرې ښې اشارې لرلې. ډاکټر صاحب احمدزي وویل، تابع صاحب هم په دې خبره تاکید وکړو، ستاسو تاکید هم په همدې یوه خبره ده. زه هم د ستاسو دغه خبرو طرفدار یم چې پښتانه باید هوښیار شي، په سیاست کې خپل موقف او ځای باید تعیین کړي.
تر څو چې پښتنو دا نه کړي نو تاسو به دا دغه کې په ټیک ټاکونو کې لیدل چې د زمري نه سپي راتاو شي خوري سپي زمری وخوري نو دا حالت په موږ تاسو باندې چې کله ځان ونه پیژنو دا راتلونکی دی ګوره خادم صاحب دین په افغانستان کې د بد حالت سره دین په افغانستان کې او افزار ګرځولې د انګریزانو ته معلومو لمړی دوامه دریمه نړیواله جګړې کې د خپل غچ اخیستلو لپاره هغه بشري ناروا جنایتونو په دې وطن کې لاس پورې کړی دی چې تر څو وکولی شي دا ټول هیوادونه ضعیف کړي امریکا غواړي چې د نړۍ ابرقدرته شي اوس وزارت معارف په امریکا کې لمنځه امر فرمان ورکړو لمنځه یوړل یعنی تاسو وګورئ چې ټرمپ هغه جنایتکارانه لوبي په دې نړۍ کې راپیل کړي دي چې غواړي ټوله نړۍ دغسې قبضه کړي انحصار کړي چې څوک حرکت ته نیونه کړي همدغه اروپا کې هماغه ټاکنې کېږي کله چې واک ته ورسېږي د خپلې واکمنۍ لپاره اساسي قانون ته دوی بدلون ورکوي مونږ چې په خپلو ولس باندې په خپل پښتون قوم باندې او دا نورو قدرمنو قومونو باندې اعتبار ونه کړو په بل چا باندې باور کول لویه تاریخي تېروتنه ده ګردیوال صاحب سلیمون شوی هرکلی وایم درته مهرباني نو ته خو به ښه ستړی شوی ډېرې خبرې دې واورېدې د اخري ستا نه واورو نه ډېره مهرباني خدای ژوندي لره د څاروان د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو اورېدونکو لیدونکو ټول ته سلام زه رښتیا خبره ده ستا خبره ټیک ده کله کله لږ ستړی شم او بل د دې ملګرو په خبرو کې ډېرې داسې خبرې هغه ډېرې مهمې دي په اصل کې او خو د هغې مسایلو په شالید باندې لږ بحثونه پکار دي چې نتیجې ته ورسېږو او هغه دلته متاسفانه نه کېږي همدې خاطر نه موږ تا ته کله کله ویو چې د ملي مسایلو د ملي ارزښتونو په هکله باندې باید موږ دغه یو څه مسایل باید د ډیالوګ په حیث بار بار پې خبرې وکړو چې یو نتیجې ته ورسېږو یو خو داسې دی چې بعضې خلک دی چې هغه تا ته دغه نتیجې ته رسېدل نه غواړي هغه به موږ پرېږدو کار رقم باندې کېږي یو څه دي چې هغه رښتیا په دې باندې پوهېږي او نه دي یا یو څه دي چې لا پې پوره پوه نه دي که موږ پې پوه کړو هغه به موږ سره بلکل څادر څپلۍ رااخلي او موږ سره به په دې لاره شریکې کېږي خو خیر په هر صورت سره زما د مفتي شاکر په هکله باید همدومره ویم چې خدای دې وبخي جنتونه دې خدای په نصیب کړي د ده خبرې بلکل که چا بجلیګر ملا اورېدلې د هغه خبرې تر ډېره حده پورې اصل کې زه په اول وخت کې چې مولوي صاحب بجلیګر ما واورېد ما دا څه رقم ملا دی چې دومره حقیقتونه او واقعیتونه بربنډ وایي نه د ملا نه هېرېږي او نه د نورو خلکو نه هېرېږي که نه نو خو په هر ترتیب خو هغه رښتیا بعضې خبرې بربنډې او برلا کولې همداسې مولوي شاکر هم یو دریځ لاره او زه فکر کوم چې هغه حقیقتونه واقعیتونه ویاله یا بربنډوله او دی زه فکر کوم چې مثبت فکټورونه دي همدې خاطر نه دا چې یو ملي دریځ یې ورسره لاره دغه بلکل یو ټکی دی چې دی ډېر مهم دی خو موږ او تاسو د ملګرو ته اشاره کوله ډاکټر صاحب هم او تابر صاحب هم راضي صاحب خبرو کې مو هغه دا دی چې موږ او تاسو که په ټول په دې پوه یو چې نیابتي جګړه ده د زبرځواکونو ده او موږ یې قربان یو او ځان به پکې اوس څنګه پیدا کوو تابر صاحب اکثر وخت خبره کوي که نه چې یاره ځان پیدا کول یاره دا کمې ډلې ټپلې چې په دې تېرو 4 یا 15 لسیزو کې رالې هغه بل چا راوستل هغې کې ځان پیدا کول ډېر ګران و ځکه هغوی واک نه لره چې خپل ځان پیدا کړي نو موږ اوس ویو چې هغوی او دا نور هم چې څوک راغلي دي هغه داسې نه دي چې هغوی خپل ځان پکې پیدا کړي هغه خپل ځان نشي پیدا کولی ځکه هغوی د خپلې برنامې څه نه دي راغلي هغوی خپل شالید چې کوم دی هغه هم ډېر موږ ته معلوم نه دی مثال په توګه زه به خیر د مولوي شاکر پاکله باندې خو ډېرې خبرې کېدې چې هغې غوښتل ته نه ویو
خو بنیادی خبره دا ده چې موږ او تاسې که رښتیا د راتلونکي دپاره دا څه چې تیر شو، زه په تېرو بحثونو کې هم د څاروان ما ملګرو ته همیشه دا وایم چې دا 50 کاله خو که په هر ترتیب سره وو او موږ د نیابتي جګړو ښکار او قرباني وو، خو اوس موږ له څه پکار دی؟ موږ تنها ګورې ویر او ژړا او افسوس او اندېښنې او جنازې او وچاته او دا خو به څه وخته پورې اخر دا انجام لري چې اخر لري. نو خو اوس موږ له پکار ده، او زه فکر کوم چې د څاروان پروګرام کې موږ په همدې باندې بار بار تاکید کړی چې موږ دلته کوشش کوو چې او دلته د نننۍ ملګرو ټولو څاروان د پروګرام په نننۍ پروګرام کې په دې باندې خبرې وکړلې چې اصل کې که په افغانستان کې او په سیمه کې څه راتلونکي کې را روان وي، هغه ګورې موږ همیشه ویلي دي چې ګورې داسې نه چې ګینې دا پښتانه دي او د پښتنو غم کوو، موږ د افغانستان د تاریخي افغانستان غم کوو او د تاریخي افغانستان په منځ کې چې هر څوک پراته دي هغه ټول زموږ خلک دي. دا ځکه جغرافیه ده او دا هم خلک دی. د مثال په ډېر خلک صحیح ده تر یو حده پورې موږ به خپل کورنی کار نه دی کړی چې که بعضې موضوعګانې را میدان ته کړو، ډېرو خلکو ته به دا معلومه نه وي، خو دا خو همدې خاطره موږ ویو چې بعضې مسلې باید موږ دلته په قلاره را میدان ته کړو او د کورني کار په حیث باندې ملګرو ته، خلکو ته، ولس ته، ملت ته واضح کړو چې ګورې بله لاره هم نشته. موږ ګورې همسایهګان او موږ ته زبرځواکونه معلوم دي، هغوی موږ او تاسو د خپلو مفاداتو دپاره استعمالوي، خو موږ په دې دومره کلونو کې دا موږ ته بالکل واضح او جوته ده چې لکه د سپلني غوندې لوګی شو، قرباني شو او دې ته زیاتي د پای ټکی ایښودل ځکه پکار دی چې داسې نشي کېدی. دا خو نو که موږ بیا د خپل تاریخ پوښتنه کوو 15,000 کلن امپراتورۍ او دا کیسې کوو، بیا دا شیان یو بل سره جوړ نه راځي. د یوې خوا نه هغسې یو مړنی قوم او ملت دلته پروت دی چې هغه ډېر خلک د زمري په نامه باندې یادوي. صحیح ده، موږ به هغه نه چې نور خلک خفه نه شي یا نور قومونه خفه نه شي، خو په هر ترتیب سره خو دا هم خلکو ته ویو چې ګورې که د امپراتورۍ او 15,000 کلن تاریخ و بغیر د دې زمري نه بل رقم یې نشئ کولی، ځکه دا د بن خبرې چې وي او هلته لاړې، خو دا 20 کاله همدا خلکو خو وی نه کړه که نه، ټول لاړه، کیسې ګډې وډې شولې. نو ځکه اوس دې ته اساسي فکر پکار دی. نو چې اساسي فکر پکار دی، موږ او تاسې له پکار دی چې زیاتي خپل ځان دپاره یو لاره او کړن لاره په ګوته کړو. دا زمونږ د همدې ځای نه د څاروان د پروګرام د لارې نه په ټولو وړو او غټو ډلو ټپلو په افغانستان او تاریخي افغانستان او پښتونخوا کې په ملګرو او دوستانو ډلو ټپلو غږ دی چې لږ خپل ځان وپېژنئ، د خپل ځان د پېژندګلوۍ په بنیاد باندې د خپل اوسني او راتلونکي دپاره اقلا موږ دندې او ذمهوارۍ لرو او هغه باید په ګوته کړو. که موږ دا شی نشو کولی، موږ ورې لکه تعبیر صاحب چې بعضې شیانو ته اشاره وکړه، سیاسي میدان کې موږ خپل ځای نشو معلومولی، موږ باید خپل ځای معلوم کړو. دا د چا په تاوان او د ګټې په معنا نه ده چې څوک وایي چې که پښتانه غټېږي نو دې کې خو موږ تاوان دی ځکه دا خو غټ شو. یا لکه چې غټ شو نو څنګه چلو کړو چې دا غټېږي؟ دا خو غټ وو، چا په زور او ظلم باندې داسې کړی نو ولې کړی؟ نو دا زور او ظلم خو موږ سره 6 کاله وشو، نو دا ظلم ته به زیاتي ظلم نه وي او د اوسه پورې لګیا. موږ له په اوسني وخت کې پکار دي چې زیاتي رښتیا هغه اساسي ټکي چې زمونږ او زمونږ د راتلونکي ولس او ملت او تاریخي افغانستان د پر معاصر دي، په هغې باید موږ اتفاق وکړو. دا زما ټکي نه دي، دا د څاروان د پروګرام د ملګرو ټکي نه دي، دا د امونه تر اباسینه پورې د دې تاریخي او لوی افغانستان د پرتو قومونو ملتونو ټکي دي. نو چې دوی باید دا ټکي خپل واضح کړي او بیا په دې ټکو باندې باید اعتبار هم ولري او په دې ټکو له کار هم وکړي او عملي لاره او کړن لاره هم په ګوته کړي. په غیر د دې نه ګورې
دا چې زبرځواکونو ته به موږ ناست یو هغو به راځي او موږ دپاره ښکلي پروګرامونه لري دا ګورې دا وړی به سړی نه شي او په دې امید کې ناستل هم نه دي پکار موږ ته او زموږ خپل راتلونکي دپاره د خپل ولسونو دپاره ځان جوړول او ملت جوړول پکار دی بله هیڅ لاره نشته او په دې کې د ټولو همکاریو ملاتړ دا یو ذمهواري او دنده ده او په ځای کول یې واقعا چې په اوسني وخت کې ډېر اړین او مهم دي خدای هم ژوندي لره ډېره مننه خادم صاحب یوه خبره کوم مهرباني د جیفري ساکس د امریکا یو لوی اقتصاددان ده هغه په خپله ویل چې نتانیاهو بخښنه یې وغوښتله و یو حرامزاده ده دا څه پیښې چې په دې پښتنو کې او د اسلامي هېوادو کې ترسره کیږي عامل یې ټوله همدغه یهودیان دي اسرائیل دي چې په دې منطقه کې رامنځته کوي سبا به په مصر باندې معامله وکړي په اردن باندې به معامله وکړي د لبنان به یوه برخه واخلي بس امریکا او اسرائیل به یو ځای شي بیا به نړۍ کې څوک د دوی پر وړاندې نشي درېدلی زما حق په دې پښتنو باندې ده چې زموږ تیر تاریخ پښتانه دومره به قوي با همته با غیرت او چې د طوفانونو پر وړاندې به درېدل مونږ کې اوس د یوې ویښته قدر تریخی هم نه ده پاتې چې هغه د پلرونو نیکونو غوندې هغه کار وکړو بخښنه غواړم پوه شوم زموږ د ټولو هیله او ارزو همدا ده چې په دغه بد حالت کې په دغه استخباراتي سیاستونو کې په دغه استخباراتي جګړو کې پښتنو کې دا درایت او هوښیاري پیدا شي حد عقل چې وکولی شي او بل پورې ځانونه ونښلي دا ډېر غټ کار دی او که چېرته یو پښتون زه ورسره هېڅ ارتباط نه لرم یو ښه کار کوي او تمجید یې زه وکړم دا زما هغه د پښتنو د وحدت او د یووالي دپاره یو قدم دی چې ما پورته کړ دغسې به یې ټولې دا پورته کړي څه وخت وړاندې پروس کال ما یو څه لیکلي وو یو مقاله په دا فیسبوک کې په ډیموکراسۍ باندې چې ډیموکراسۍ بای خدای په امان دا نو ټرمپ ته دې خبرې ثبوت بیخي ورکړه دنیا ته نوره دنیا په ډیموکراسۍ باندې عقیده کول او په ډیموکراسۍ باندې غولېدل دا خو غلطې خبرې دي دا نوره نشته ستاسو زادي صاحب خبره ده چې ټرمپ یوازینۍ هیله داره چې امریکا بیرته په جهان کې یو لوی قدرت دی او څوک ورسره د مقابلې او د ټکر نشته دغه ځای ته یې بیرته راورسوي نور خبرې نشته او خپل تجارت هم پکې کوي نو موږ دپاره ډېره ضرور ده چې په داسې یو اختناق جهاني اختناق کې نړیوال اختناق کې موږ خپل ځای پیدا کړو او یو بل سره متحد شو او دا موږ لپاره ضروري خبره ده خادم صاحب اجازه ده یو خبره کوم چې رانه هېره وه زموږ او ستاسو د څاروان د پروګرام په راتلونکي وخت کې باید دا یو دنده او ذمهواري جوړه شي چې موږ په ملي مسایلو باندې او په ملي ارزښتونو باش کوو او کوشش کوو چې د راتلونکي وخت لپاره یو مخکښه رول ادا کړو پکې موږ یې کوو اوس که څوک یې کوي که نه کوي دې سره زموږ ډېر کار نشته خو موږ یې کوو توکل په الله ځکه چې زه په یو ځای کې نه ینم دغسې یو پروګرامونه چې هغه رښتیا د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ملي خدمتګارانو سره هغه هلې ځلې چې زه دا څه فکر چې لرم د بل چا سره شریک کړم هغه یې زما سره شریک کړي او په طریقه سره رښتیا هغه هدف ته ورسېږو چې کوم زموږ او ستاسې د ولس د ملت هدف دی دې دپاره زما مخکیني پروګرامونو کې مې ویله او اوس مې په دې تاکید دی چې په راتلونکو پروګرامونو کې دا ملي موضوعګانو ته ډېره برخه ورکول شي او موږ او تاسو باید د ملي خدمتګارانو تاریخي افغانستان په د دې موضوعګانو په تړاو باندې یو مخکښه رول ادا کړو ډېره مهرباني شکر کوم مهرباني ډاکټر صاحب تابع صاحب تاسو د وینا څه نه لرئ مننه نه دوستانه بس به وکړه ډېر تشکر یوه بله خبره کوم خادم صاحب بخښنه غواړم امر وایه د همدغه پروګرام له لارې نه د افغان ملت باندې باید غږ وشي که غواړئ چې آل اولاد المسیح کړو وسیمو وطن مو د دغو ټولو بدبختۍ او غمیزو څخه وژغورل شي یو لاسی یو موټی شي او دا وطن د دغو غمیزو بدبختیو څخه وژغوري او بیا د ګیلې که دا کار نه کوي د ګیلو حق هم نه لري
ولې یو سړی باید خپل د ژوندانه لپاره په یو ګل باندې پسرلی نه کیږي، په یو نفر باندې هیڅ هم نه کیږي، مګر که چیرته دا ټول ملت سره یو ځای شي نو بیا پر وړاندې څوک نشي درېدلی. مننه کوم، تشکر. دا صحیح خبره ده. موږ یو مثال لرو. دا زما اټکل دی، که حدس مې غلط نه وي، که غلط یم بیا دې راته ټول بخښنه وکړي. تر څه وخت مخکې موږ یو خبر واورېده چې یوه وړه یا لویه جهادي ډله د پی ټي ټي سره، د ټي ټي پي سره یو ځای شوې ده. 2000 که 2500 کسانو د عمر خلکو دوی سره یو ځای شو، متحد شو. دا هغې ورځې د دې اتحاد د اعلان نه را دې خواته په پاکستان کې داسې بده ورځ ده، هر ورځ د دوی خلک وژل کېږي، هره ورځ اقتصادي حالت خرابېږي، بې اعتمادي په دې خلکو کې زیاتېږي، مخ په تباهۍ باندې روان دی. دا فقط د دوه ډلو ائتلاف یا اتحاد دی. اوس که دغه نورې ډلې هم همدغسې یو د بل سره لاس ورکړي او متحد شي، په یو تمرکز کې سره راټول شي، زه یقین لرم چې ډېر لوی کار ترې کېدی شي. او دا موږ چې ټول عمر چغې وهو چې وحدت 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 وحدت، د دې وحدت معنا دا نه ده چې اوس موږ 200-300 کسان په یوه کاسه ډوډۍ وخورو. دغه معنا ده چې د خلکو کړی. وحدت په سیاسي لحاظ پکار دی. دغه بده وضع چې په پاکستان کې ده، دا دوه عوامل لري. یو دا ده چې پاکستان به منزوي کېږي، تجزیې خواته به ځي، ولې بلوچستان خو نیم پاکستان خاوره از راځي په بلوچستان پورې اړه لري. یا به دا زمینه مساعدې وي، ولې ټولو خبرو کې دی وایي چې دا ټوله د افغانستان ده، نشي چې سبا ورځ په افغانستان باندې برید وکړي. الله دې خیر کړي. وخت پوره ده د خپرونې، ټولو ته ښه ورځ غواړم او ډېر مهرباني. غواړم. الله دې ستاسو یو خبر مې د یاده ونه وځي، په راتلونکې اونۍ کې ډېر امکان شته دی چې د ساروان هغه تصمیم نیونکې ډله به په دې تصمیم ونیسي چې د مارچ 29مه ورځ به د نارنج ګل د آنلاین مشاعرې ورځ وي، او مشاعرې ته ځکه ډېر کسان را دعوت شوي، ټولو دا دعوت منلی دی. او که ستاسو اجازه وي زه به د دې نومونه هم واخلم د اوازې کسانو، او نور هر سړی چې غواړي چې د مشاعره کې برخه واخلي هغوی په ازادانه ډول کولی شي. که څوک شعر نه لري د نارنج ګل لپاره حتمي نه دی، یو بل خو به لري، دا یې بله. او بله خبره پکې دا ده چې که یو څوک غواړي چې مشاعره کې ګډون وکړي او قرار د خلکو خبرې اوري، د دې امکان هم شته دی. موږ دا شی مهیا کړی دی، لینک ورلېږو، قرار به ناست دي. او په راتلونکې مشاعره کې زموږ سره نن خاموش کاموي صاحب را سره دی، راځي سید میران روخان موږ سره دی، عبدالوهاب سرتیر د پښتو ژبې په معاصرو شاعرانو کې نوموتی شاعر دی، هغه موږ سره دی، راځي په دغه مشاعره کې به ښاغلی بیدار ستوری د یوې راډیو چلوونکی ښه شاعر، یو سیاسي شخصیت، دا موږ سره راځي. ډاکټر صاحب شهسوار سنګروال د دغه نه راځي، د لندن نه. ډاکټر صاحب په شخصیت باندې خو ټول پوهېږي څه رقم سړی دی، یو واقعا یو ښه خدمتګار او سیاسي شخصیت. په عین زمان کې ډېر ښه شاعر هم دی. نو ښاغلی نصرت صاحب د پېښور نه راځي، خالد دریځ دی، فضل الله رښتین د رښتین صاحب زوی دی، عبدالوهاب غیرت دی، رحمت شاه میرزایی دی، حمید الله فولاد دی. دې کسانو منلې ده چې دې ورځ باندې به په مشاعره کې خپل اشعار وایي او دغه اورېدونکو سره به خپلې زړهخواله کوي. نو زما غوښتنه د ټولو نه دا ده چې هر هغه بل څوک چې زموږ نه نوم پاتې وي، دی علاقمند وي، موږ دې نه ملامتوي. خیر دی که موږ چاته بلنه نه ده ورکړې، شاید موږ نه به د خلکو نومونه پاتې شوي، نو تاسو خپله ووایئ، خپله مراجعه وکړئ چې موږ راځو مشاعرې ته. دا مشاعره رنګینه کړئ، دا په خپل ذات کې په خپل نوع کې زما په خیال چې دا به او لومړنی ځل چې داسې یو مشاعره د زوم د لارې نه آنلاین خپرېږي په راتلونکې اونۍ کې. نو ډېر امکان شته شاید موږ دا د 29 تاریخ وټاکو. نن شپه بیا انشاءالله فیصله کوو او د شپې بیا په فیسبوک اعلانونه نشرو. ملګري دې وکولی شي، دا زموږ خپل ملګري د دغې خبرې دا اعلان بیا په خپلو پاڼو کې نشر کړي، ټولو ته یې ولیږي چې دا د دې معززو شاعرانو دا وخت او دا تکلیف چې موږ سره وباسي او دې خپرونې ته راځي بې ځایه لاړ نه شي.
تاسو ټول نه مننه کوم تاسو ټول د کور ودانې الله دې د غونډو مل شي تاسو د حوصلې هم ته شکر ډېره مهرباني په مخه ډېره مخه مننه. ټول په مخه خیر ټول مخ